سپینه دانه مانه سره نشته نه یاره سپینه دانه زما د نیام خوښوي سپینه میلاو نه شوه دا توره دانه مې راوسته زه لاړم زه د املي شربت باندې سکم نه الله دې خوشحاله ښه دې پیسو ته خیال کوه ډېرې تېرې دې غوستې نه کړي ښه د څه شي بوجا دا څه دي هلکه چیرې شي شوه نام خدا لکه لکه اتي دی یاره غوی نه دی ښه چا چې ساتلی ښه خوراک یې پې کړی دی یار لکه دا څاروی اوس چېرته وه هلکه دا بابا ما ته ښه خوار ښکاري ښه دنه دا بیزه راچوتومه کار څنګه हाँ बादशाह साहब जी अभी 100 रुपये दे 160 रुपया कौन हो ना ना मड़ा भैया देते ही था यार तो 100 रुपये जबरदस्त जड़े रखो वाला मोन 110 के वेदना वाले माना गाता से गाड़ी वाले यार दा 110 दा لکه ورځم دیوله دا ډیل ډن کوم یار سلام علیکم वालेकुम अस्सलाम څنګه چلې مشره ساروی اخلي आओ कना जाना ना सारू पर रागले म गुस्सा आशना रेट ډیر تیز हुई यार لکه ته ورته څه وې ما ته 160 ویلې دي نو 160 ها بس زه خیر د زه درله بیا جوړوم زه سره پاره یم یار بس زه تاسو له خبره جوړوم کنه ته څه وې لکه 160 وې 160 وې او ته څه وې مشره 110 ګوره 160 ته مو وای اورې او 110 به دا مشر نه وای اورې یا پروردګار پر دې را باندې راواچ السلام علیکم مشره وعلیکم سلام زه ستړی مش مشره څنګه بیزه د خرستا نه زویا دا ټیویشن کې انګلیش زده کول له میرا وست ولا خرڅ له میرا وست کنه میلا ده ها 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 یاره ساروی دې مشر له په 130 باندې ورکې نه نه لکه یو منټ ښه دی بابا سره دا کس کېناست یاره ما ته څه مشکوک غوندې ښکاري مسؤل رانه وینسي بس زه تاسو له خبره را جوړوم زه خبر را جوړوم مشر ته ورته لږ خوږ شه کنه ستا په 135 باندې خوښ دی لکه که زه ته ځان ته شوګر مو لګوم دا یار نه خوځي کنه 130 بس نمبر ته ما ته پرې ته نوټ راکړه مال نوټ راکړه نوٹ والا ګوره خوږیږي پکې نور نشته پیسې ته ما ته پرېږده کنه یار دا والا بس 135 باندې د دې شو ځه دا ونیسه ته 135 ساله کې نه کیږي مړه ته وګوره چېړ مه کوه په 135 باندې ورله ورکه غریب غونې سړی او نه مړه کور کې قاریږي په 150 باندې ورکه ما په پلاټ به خاصه په 140 باندې ډن شو ځه 140 لږ ښه شه زه مړه ته وګوره مشر مې درله 140 ته راویستو 110 نه مې 140 ته راویستو ته دونه نشي خوږېدی یار دا ونیسه مسلماني ده یار دا ونیسه بس هلته راشه لیکل کوم مړ شه څاروی دې پرانیزه دې یار ته دواګانې کوه مخکې جمع بس راځئ په دې ټوله میله کې وګرځېدم خدای شته ته راته ډېر عاجزه ښکاره شوې الله دې عزت او بس یوه خبره وکړه چې دا بیزه د نه چواته کم مړه بچیا یو خبره راته کو ښه په 100,000 روپۍ رانه تقریبا 100 کسانو وغوښته خو ور مې نه کړه خو زه هم تنګ شوی یم ګرمي ده بس هېڅ ته خرڅومه به 100,000 روپۍ راکړه دوا به بې وکړو ته به په خپله لاره ځې او زه به په خپله لاره مشره زه خو درته یوه خبره کوم ډېرو قیسو والا زم نه یم که نه زه یم په 15,000 روپۍ والا او به دا بیزه راته راپرېږدوم نه بچیا په 50 اوریجنل بیا ده خو بس په 100 باندې خلکو وغوښته خو نه مې ورکړې خو بس تم ینګ هلکې او زه یم چې ونه کړېږي ګرمي ده او زه هم تنګ شویم په 100,000 روپۍ راکړه بس ما ته دې زوی ویل او ینګ هلک دې راته وویې که نه بس په 100,000 مې شوه به دوا راته کوه پوه شولې مشره دا واله مشره او ته راځه کشره روپۍ خو پوره دي که نه نه پوره دي مشره خو په پرنسپل یې وشماره چې ته پې مطمئن شي ښه زه لاړم زه د املي شربت باندې سکم نه الله دې خوشحاله ښه دې پیسو ته خیال کوه ډېرې تېرې دې غوستې نه کړي ښه الله دې دله بختوره کړي بچیا به دقه دوا راته کوه که نه چې دا قرباني پې وکړو که نه تاسو غوندکه ځوانانو ته دواګانې نه کوو نو چا ته نه بالکل ملګري به چې دغه قیسې که نه که خیر موږ به کامیابېږو ځه په الله مې سپارئ بابا څنګه چلې چیلې دې خرڅ کړه او بچیا بس خرڅه مې کړه مړه زه ښه ده چې دې خلاص شي زه درتلم خدای خو هلته بس بل میلمه راغی هغې سره لږ ایثار شوم زه خیر دی بس زما د میلې دا پیس راواله که نه ښه بچیا ښه تا واله په د دې نه خپلې 200 روپۍ واخله بابا دا خو نقلي دی او که نه نه بچیا ته خو ګاډې وړې وې نوي نوټونه یې دغه اوس یې ته دا نور وښیه ته دا نور وښیه هله خدای غر کې کړې بابا دا خو ټول نقلي دي
بچیه دا خو اوس ته کمال راکړه نو خدای شته که زه خبره م زه خو پرې پوه نه شوم دا څوک و هغه سره ټوپۍ چې اچولې تورې چشمې هغه قرنه غونده کې وا، او د وا. سپینې جامې غل دقه بچیه دقه وکنه دقه به دقه اوس به دغلته چېرته به روان یې بس ته کښېنه ته دلته کښېنه زه درلم هلکه جالړو په دې چیلې پچې وکړې که څنګه سې راسپکه شوه یاره مړه دا اوس وګوره خلکو پاکستان غونډ وچلو یاره ته په خدای یقین وکړه دا څه حال شروع دی دا کم حال دی یار موټرسایکل خبره مې درې کړې یو څو ورځو کې به انشاءالله راشي ښه لکه زه پې ورسېدم ښه کره پې تازه تازه راوړېدلې کره او زما خیر توره دانم سکي او ایس هم ورسره سکي ښه مړه ښکلې ځوان دی ښایسته دا ورته وګورئ هلکه د یاسین منیر ګورې کمال وکړو په خدای یقین وکړه لکه ها بھائی دې خوا راشه یار څنګه یې ښه جوړې ټیک ټاک ښه برابر یې کم خوا خیر روان دی یې یاره به داسې ځمه کور ته جي څنګه څه سپینه دانه مانه سره نشته نه یاره سپینه دانه زما د نیام خوښوي سپینه میلاو نه شوه دا توره دانه مې راوسته توره کم ده دا شاته نینې دا غویي کاري راته خو دا راته ووایه رښتیا رښتیا به دې مرحلونو زم تېر شیم کمه نشه دې شروع کړې ملګریه د لسبجیس کې ورته یو جیک شومله یعنې لسی وخمه او بقیا د الله په دې دومره جهان کې الحمدلله یو نشم نه کوم دماغ ستا خراب شوي ملګریه د علاج وکړه خزانو دا دې څه را روان کړي لکه په برغ وړون شي نظر دې نه لګي دا بیزني نه دا تور کوبراني نه هلکه دې څه وایي بالکل ته ټیک وایي چې دې وایي چې شین دی نو شین دی او چې وایي چې وریځ ده نو وریځ ده خو دا راته ووایه چې په دې بوج څه کې د څه شي دا څه دي هلکه چیرې څه شوه زه چیرې نه خو جوړې بوج جوړ شو هله پروردګار راځه د ډېر کړي دي ښه ملګري زه ملګري واوړه ځه نشه یې نه یم خدای ګو ځه ستا پته لګي ځه ځه سیده ته شاپاره د ریل ګاډي پاټلی ټول میخونه تاسو ویشته خدای ته هدایت وکړه مرګ دې کړه مې ظالمه بابا دا واله ستا چیلۍ هغه په نقلي پیسو چې دې ورکړې وه را دې وسته دي ها واو چې الله پاک دې اجر په هغه ځای کې درکړي په کوم ځای کې چې دې په کار راشي بس دواګانو کې مې یاد ساته بابا دواګانو کې مې یاد او الله ساته دې داسې پراډیان ټول عمر تباه او برباد کړي بس زما هغه 200 روپۍ ما درته وبخلې ښه بابا بچیا الله دې چېرته مخه بس پکوي دواګانو کې یاد ساته ما ته څه پته و چې داسې پراډیان به په دې دنیا کې هلکه دوکې ولې کوئ سپین ږیرو له ولې دوکې دلته خو موږ له دوکې راکوي نو الله پاک له خو دوکه نه شي ورکولی هلته خو به له سره حساب کتاب کېږي که نه